السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده که د سړي د خپلې ښځې شیدې وخوړلې پر ده باندې خو ښځه نه طلاق کېږي. محترمه د ښځې شیدې که سړي وخوړلې پر دې ښځه نه طلاق کېږي، ځکه په 2 کاله کې دننه چې یعنې کوچنی د 2 کلو وي د یو ښځې شیدې وخوري نو هغه بیا مور وګرځي، دلته مساهرت راځي. او دا چې خپله ښځې دی لوی سړی دغه شیدې وخوري، په دې وجه باندې بعضې خلک وایي دا خو یې نو مور وګرځېدله پر حرامه سوه. دا غلط خبره ده. ولیکن خبره په دې کې د سړی د ښځې کله کله د جماع په حالت کې یا د بازۍ په حالت کې څټي نو شیدې ځینې تېرې سي. دا عمل څنګه دی؟ محترمه فقهای کرام وایي چې بې له ضرورت څخه د ښځې شیدې دا مکروه دي، او که ضرورت وي یا سړی په غوږو کې اچوي یا د یو بل دوایي دپاره ډاکټران سړي ته ووایي نو بیا د ښځې شیدې خوړل دا څه مشکل نه لري. خو بې له ضرورته یا د ښځې شیدې خوړل د لوی سړي دپاره چې هغه یې تر 2 کلو څخه یې عمر اضافه سوی بس بارانه تر هغه وخت پورې د ښځې شیدې که د خپلې ښځې شیدې وي که د خپلې مور شیدې وي دا ولره مکروه دي، نه دي روا. فتاوای هندیه جلد 5 صفحه 355 الباب 18 فی التداوی والمعالجات. نو بعضې وخت که د چا څخه د ښځې شیدې په خوله کې ورسي نو باید توی کړي، تېرې نه کړي، او که ځینې تېرې شوې یو مکروه عمل یې وکړي نور نه ښځه پر حرامېږي نه ښځې ته طلاق کېږي. دا د خلکو اوازې دي، خو احتیاط په دې کې وکړي چې هغه شیدې تېرې نه سي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.